بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ دوستانو، الله دې وکړي روغ او جوړ یې. لکه څنګه مې چې پرون واده در سره کړی وه چې سبا به زه تاسو ته د لایو ویډیو طریقه ښیم چې په کومه طریقه کېږي. البته ما پرون درته ښودله خو پرون د نیټ کمزوري وه، پرون مې ونه سوی کړی. نو زه اوس کوم چې تاسو ته دا ویډیو جوړه کړم. البته ډېره اسانه طریقه هم ده، خو بیا هم دوستان نه پرې پوهېږي. دا یوازې د فیسبوک په پیج کې کېږي، په داسې فیسبوک عام فیسبوکو کې نه کېږي، لکه د فیسبوک پاڼه چې څوک ولري په هغه کې کېږي. اول خو لکه تاسې دا اپلیکیشن کوم دا باید ولرئ. دا د پلی سټور نه پیج منیجر، کله چې پلی سټور ته لاړ شئ، پلی سټور کې دلته ولیکئ پیج منیجر، پیج منیجر دا همسې ولیکه، اوکې هم که دا راځي درته، به انسټال کوئ. لکه دا اپشن درکوي، دا به انسټال کوئ. بیا چې کله دا انسټال که خپله پاڼه به خلاصه کوئ، لکه د ما چې کومه د پاڼه ده د پښتو ژبې، نو د پوسټ چې کوم یو شی پوسټ کوئ دا علامه به ووایي. کله مو چې دا علامه وویله، دلته دغه درې د لاندې یو کمرې علامه درکوي، دا یو بل چې یو شی خندا بل څه پوسټ کوئ، او دغه علامه چې کومه درکوي دا هم چې کله وویله، لکه دا ګوره اوس څنګه چې زه په لایو بڼه باندې تاسو ته ښکارم. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د خپل ویډیو چا سره لایو شیر کړئ. دا ګوره د ما اوس هم د نیټ کمزوري ده چې دلته کنیکټینګ لیکي، که کنیکټینګ نه لیکلی زه اوس تاسو ته په لایو بڼه باندې په دې پاڼه باندې ښودل کېدم. خو بیا هم تاسې داسې کولی شئ چې دغه خپل کوم فیسبوکونه دي په دیو کې نه صحیح کوئ، په دې پاڼه کې تاسې کولی شئ. دا هغه کسانو ته ډېر لازمي ده چې کوم آنلاین غواړي استادان یې درسونه ورکړي یو چاته، او بل دا چې کوم لکه خپل لکه یو تعلیمي زده کړه یو چا سره شریکوي، لکه د مدرسې استادان سو، داسې نور لکه د مکتبو استادان سو، هغه کولی شي دغه خپله په دې لایو بڼه باندې یو چاته درس ورکړي. نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې دغه خپل ویډیو یو چا سره شریکه کړئ. نو دا و د دې طریقه. نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې ډېر اسانه طریقه ده چې پیج ته کله لاړ شئ، پیج کې پوسټ ووایي، پوسټ کې دغه کوم ټکي چې لکه دې خواته دغه څلور علامې درکړل سوي دي، اول کمرې د یو دوم د بل دریم لوکیشن ده، د څلورم چې کوم ده دا ووایي. نو دا ګوره لکه په لایو بڼه باندې تاسو ته اوس دا کنیکټینګ روان ده. ګوره د کنیکټینګ سره دلته تاسو یو څه ورته لیکلی هم شئ، مثلا لکه دلته لیکلی شئ تاسو سلام، یا کوم موضوع په یو څه باره کې دلته تاسو خپله موضوع لیکلی شئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې لایو ویډیو شیر کړئ له خپلو دوستانو سره. نو د دې تر څنګ دا و د مونږ پاڼه، نو د مونږ د پښتو پاڼه هم در سره لایک کړئ او له دوستانو سره شیر کړئ. دا د مونږ پښتو پاڼه ده، کته چې لاړ شئ نور څه معلومات غواړئ ټولې ویډیوګانې کته ما شیر کړي دي په دې باره کې. نو زیاتره دوستانو کته ویډیوګانې نه وي کتلې لاندې پاڼه کې، بیا پوښتنې کوي وایي دا به څنګه شي او به څنګه شي، خو هغه البته ما هغه ویډیوګانې شیر کړي مې. نو دا و د فیسبوک د پیج د لایو ویډیو طریقه. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپلو دوستانو سره لایو ویډیو شیر کړئ. نو په الله مو سپارم، په مخه مو زړې ګلونه.